سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. نن زموږ ویډیو د سعودي د مېرمنو د ځغلولو په باره کې ده چې 28 میلیونه ډالره انعام دی. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په هیواد کې د ځغلول سیالو کې به مېرمنو ته د ګډون اجازه ورکړي او په دې سیالۍ کې ګټونکي ته 28 میلیونه ډالره جایزه اعلان شوې. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې د ځغلول د سیالي د راتلونکي کال فروری په 9مه ترسره کیږي چې د نړۍ تر ټولو خورا قیمته د ځغلولو سیالي به وي. سعودي شهزاد بندر بن سلطان ویلي چې د سعودي کپ د ځغلولو په سیالو کې د مېرمنو ګډون ته هرکلی وایي. نوموړی BBC سپورټ برخې ته ویلي دا ګام به د هیواد د بدلون لپاره یو حصه ده. کله چې له ښځو سره د تواتر یخوالي په اړه ترې وغوښتل شول نوموړی وویل د ځغلونکي هر یو سړي او ښځې سره به یو ډول چلند کیږي. د لندن د ځغلولو په یو لوی سیالۍ کې د برطانیا د ځغلولو وتلو څېرو ګډون کړی و چې په هغې کې لوډپوري روزونکي هاریو جوی، فرینکی ډیټوري، سر مایکل سټوټ او جان ګوسټن شامل وو. دا په سعودي عربستان کې د کېدونکو لوبو یو تازه پیښه ده چې د بوکس د نړۍ لوړ وزن لرونکي انډي رایس او انټوني جوشوا ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. شهزاده بندر بن سلطان چې کاکا یې شهزاده خالد عبدالله نومیږي او د مشهور اسونو لکه فرینکل او ایمبل لرونکي دی، وایي هیواد یې په پرانیستي ډول د نورو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. هغه زیاته کړه مونږ په هیواد کې د بدلون په حال یو مونږ زده کړه کوو چې په دې برخه یو سیاسي اراده هم شته. دا وه زمونږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې نو دا ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم خبر شي. د راتلونکي ویډیو دپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.